نن خو دې ډېر جړلي ګران اشنا نن خو دې ډېر جړلي ګران اشنا زکه د سترګو کې رانج نشته دی زکه چې جیب کې مې پیسې نشته دی. السلام ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو دې ټیم کې په اسلام آباد ایرپورټ کې ولاړ یو. دا زما ترور زوی دی احمد علي او بهر روان دی سعودي عرب ته. نو ما ویل چې یو ویډیو کلیپ تاسو لپاره جوړ کړم. ښکلی مسافر داسې ویډیوګانې ډېر زیاتې خوښوي. احمد علي دا راته ووایه چې خفه یې که خوشحاله؟ یاره بس لږ خفه یم نه خوشحاله یم. څنګه هغه څنګه؟ بس مور او پلار به یې سړی خفه کېږي پوه شولې وروڼه خویندې وي بس خامخا سړی لږ ډېر خفه کېږي که نه او بس دې که نو څه ووایو نو. کوم ځای ته روان یې سعودي ته؟ زه خو سعودي ته ریاض ته روان یم او 9:30 بجې مې انشاءالله فلایټ دی. بس دواګانې کوئ دواګانې کوم یاد ساتئ انشاءالله مو په خیر سره ورسي الله مو کامیاب کړي. ملګرو تاسو واورېدل د احمد علي خبرې. بهر روان دی سعودي عرب ته روان دی خو پاکستان حالات چې کوم دي داسې جوړ شولو یقینا درته ووایم چې هر یو سړی ډېر زیات مجبوره کو نو بهر لاړو. د سره شکر الحمدلله ښه هنر شته دی چې کارونه دلته پاکستان کې وي نو زه وایم چې بهر تلو ته بالکل ضرورت نشته دی. خو ملګرو کوشش وکړئ ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو سره مکمل ګورئ. راځئ زکه چې جیب کې مې پیسې نشته دی. چاته پر یادو کمه وچاړمه چاته پر یادو کمه وچاړمه خوا کې مې مور ښکل